السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته درښیم ستاسو څرنګه له فیسبوک نه روپۍ وګټئ. صحیح نه؟ دا ویډیو مثال کیدای شي ډېره خلک یې نه کړي خوښه، ولې مثال ما په یوټیوب هم ویډیو جوړې کړې وي او ډېرو پښتنو ویلي ول چې په یوټیوب کې روپۍ نشته، خو ما ډېر پښتنو باندې دا خبره ومنله او نن سبا په یوټیوب کې تقریبا ډېرو خلکو چینل جوړې کړي دي او خپل مثال ویډیو اپلوډ کوي او انشاءالله په راتلونکي وخت کې به له پښتنو چې د خلک پیدا سي، د ځوانان به پیدا سي چې هغه په یوټیوب کې یو نوم پیدا کړي، یو غټ نوم پیدا کړي او هغه مثال روپۍ وګټي او خلک ورته لږ څه سبق وروښيي، لږ څه ټکنالوژي، لږ څه نور شیان څه وي هغه وروښيي. لکه زه چې تاسو ته لږ او لږ محنت کوم او تاسو ته لږ دوه درې ټکي یو شی درښیم، خو له هغه چې تاسو په راتلونکي وخت کې فایده اخیستلی شئ. صحیح نه؟ نو په دغه کې دوه فایدمن شیان دغه داسې یو خو موږ تعلیم زیاتېږي، نالوجي مې زیاتېږي، نالج مې زیاتېږي. دوم دا روپۍ هر پښتون، هر سړی، خالي پښتون نه، هر سړی مثال اول روپۍ بیا بل شی. نو نن دغه هم درښیم ستاسو څرنګه فیسبوک کې روپۍ وګټئ. ډېر خلک یې استعمالوي صرف آیډي لپاره، د ملګرو لپاره، د لایف کېدا لپاره، لایو راسي ویډیو وګوري او نورو خلکو سره غږیږي او پرېږدي. دوی ته معلوم نه دی چې په دغه لایف کېدا باندې خلک څومره روپۍ ګټي. دا خلک نن سبا په یو کې غږیږي، په یو کې غږیږي، لایو وي، 1 غنټه 2 غنټې لایو وي. دا سلا بلا نه وي، دا روپۍ ورځي د سره تعلیم هغه هم نشته، دغه دوی ته روپۍ ورځي. صحیح نه؟ نو دا لایو وال چې کوم دی او غلط هم غږیږي، صحیح نه، هغه ټوله ته روپۍ ورځي، هغه ټول بارمل کې ناست دي، په بارمل کې فیسبوک روپۍ ګټي. صحیح نه؟ نو طریقې درښیم. کیدای شي په دغه ویډیو کې مثال په کوم موبایل په سکرین باندې نه دروښیم، ولې دا ویډیو بیا غټیږي. نن به صرف دروښیم څرنګه موږ روپۍ ګټلی شو. که تاسو غواړئ چې روپۍ وګټئ بیا مثال ما ته په ویډیو کې کمنټ وکړئ، زه به د موبایل کې پوره طریقه شی دروښیم څرنګه مثال موږ روپۍ ګټلی شو. نن به مثال ستاسو خبر کړم چې په فیسبوک کې دا سیسټم راغی چې موږ له فیسبوک نه روپۍ ګټلی شو. لکه خلک چې د یوټیوب ګټي، یوټیوب کې دای خلک هم شته چې د میاشتې 25 لکه روپۍ اخلي خالي د یوټیوب ویډیو اپلوډ کولو چې. صحیح ده؟ نو تاسو سوچ وکړئ چې څومره خلک به څومره روپۍ ګټي. په فیسبوک کې دا سیسټم ده چې مثال د تا به یو پیج وي، په پیج باندې به تا 10,000 لایکونه وي، لا به 10,000 فالوورز. لایک او فالوورز تقریبا یو شی. صحیح نه؟ 10,000 لایکونه به یي، د تا ویډیو به 13,000 ملټه کتلی شوي. 13,000 ملټه سوچ مه وکړئ چې 13,000 ملټه د ما تقریبا د یوټیوب دغه پالیسي ده چې ستا ویډیو به 4,000 غنټې کتلی شوي، تقریبا 2,40,000 ملټه راځي. صحیح ده؟ 2,40,000 ملټه ما پوره کړي په 3 میاشتې کې. صحیح ده؟ او په فیسبوک کې به تاسو څه کوئ؟ په فیسبوک کې به تاسو پوره کوئ خالي 13,000 ملټه په 2 میاشتې کې. صحیح ده؟ په 2 میاشتې، دا شاته 2 میاشتې کې به تاسې 13,000 منټه پوره کوئ. هغه به تاسو ویډیو اپلوډ کوئ، خلک به ویډیو ګوري، بیا به مثال تاسو کومې پیسې دي بیا به مونټایزیشن اون کیږي. 3 شرطونه دي. یو مونټایزیشن به هلته اون کیږي چې ستا په ویډیو به 13,000 ملټه کتلی شوي وي. دوم چې ستا ویډیو 10,000 فالوورز او لایکونه وي. دریم دا چې ستا په ملک کار کې کار نه کوي. ول دا فیسبوک اول چې دا سیسټم راوستو په 10 ملکو کې دا سیسټم راوستو، په ټولو کې نه و، خو اوس تقریبا د ما په خیال 2 ملکه پاته دي، نور به هم واړه پاته وي، خو دا 2 چې ماته معلوم دی هغه د یو افغانستان او یو پاکستان. په دغو 2 کې کار نه کوي. په دغو 2 کې هم کار کوي. زه یې درښیم څرنګه کار کوي. د فیسبوک پالیسي نشته دغو 2 ملکو کې، دغو 2 ملکو کې زهر لا کار نه کوي، خو راتلونکي وخت کې به کار وکړي. په دغو 2 ملکو کې تاسو روپۍ داسې ځینې ګټلی شئ. مثال چې ته پیج جوړ که، ویډیو اپلوډ کوه، د پیج ایډمن بار ملک سړی که، یعنې که تا یو ملګری وي، یو انډیوال دی، هغه بار ملک وي، د پیج ایډمن هغه سړی که کوم سړی چې په بار ملک وي، بیا بار ملک سړی روپۍ ایستلی شي، بیا یې تا ته رالیږلی شي. نو دا طریقه مې د وښوله د فیسبوک چې څرنګه موږ روپۍ ځینې وګټو. که غواړئ چې څرنګه مثال نور انفارمیشن واخلئ، صرف او صرف په کمنټ کې ولیکئ چې او ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ. ولې ما دغه مقصد ده چې هر پښتون د یوه ویډیو چې 2 ټکه سبق زده کړي، 2 ټکه فایده ځینې واخلي. ما دغه مطلب دی، تا هم باید دغه مطلب سي، د بل هم دغه مطلب سي. نو ویډیو شیر کړئ له ملګرو سره. کوم ویډیو کې ویډیو لایک کړئ، کوم چینل سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله په بله ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې مثال پرر شی دروښیم
چې څرنګه مثال تاسو مونټایزیشن ته اپلای کړای شئ، څرنګه تاسو پیج جوړولی شئ. خو په فیسبوک کې زاره ما لا پیج نشته، سته مې لایکونه کم دي. خو که تاسو غواړئ ما لایکونه زیاتولی شئ، د ټکنیکل افضل په نامه باندې ما پیج ده، ورې لایک کړئ. خورې زه ویډیو نه اپلوډ کوم، ویډیو خالص په یوټیوب کې اپلوډ کوم. ورې تاسو مثال زه لینک ورکوم، په لینک باندې تاسو ویډیو کتلی شئ. ډېر ډېر مننه. د الله